د دې روزي نه وړاندې ما یو ویډیو کلیپ کړی یو بیان ما کړی ما په هغې بیان کې دا ویلي چا چې اته ختمونه په رمضان کې وکړ زه به هغه ملګري له انعام ورکوم. الله دې دا ملګري ټول خوشحاله کړي. ماشاءالله نارینه ام او زنانه ام دومره محنت یې کړی دی. هر یو ملګری ما ته ټلیفون کوي ما ختم کړی دی، څوک وایي زما پنځم ختم دی، څوک وایي زما شپږم ختم دی. مختلفو ځایانو نه د ملک دننه نه او بهر نه ملګري رابطه کوي چې موږ ختمونه کړي دي. الله دې ستاسو دا محنتونه دا کاوشونه دا قربانۍ په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او الله دې مزید تاسو له توفیق درکړي چې همدقسې د الله د کلام د قرآن سره شوق او جذبه او مینه محبت وساتئ. چونکې ملګري ډېرې زیات دي نو هر چا له انعام ورکول ګران دي. د هغې دپاره طریقې کار اوس دا دی، طریقه به داسې کوو څومره ملګرو چې ختمونه کړي دي هر یو ملګری به ما ته خپل نوم د پلار نوم او خپله پته او د موبایل نمبر راولیږي او که کومې زنانه دي هغه د خپل پلار نوم یا د خاوند نوم یا د خپل ورور نوم او د هغې د پلار نوم او خپله پته او د موبایل نمبر دې راولیږي. انشاءالله بیا آخره کې په 27 رمضان باندې به یو پروګرام دلته کوو. په هغه 27 رمضان کې به چې څومره ملګرو ختمونه کړي د هغه ټولو نومونه به بې واچو، یو نوم به د هغې نه رالو چې د کوم ملګري نوم راووتو انشاءالله هغې له به 5000 روپۍ انعام وي چې هغه د هر چا نوم راووتو. او که زمونږ په دې علاقه کې د چا نوم راووتو او که د علاقې نه بار د چا نوم راووتو او که پاکستان کې دی او که د پاکستان نه بار په هر ځای کې دی 5000 پاکستانی به هغې ته انعام میلاویږي، 15000 پاکستانی روپۍ به هغې ته انعام میلاویږي. زما دا بیان او زما دا پیغام که ملګرو ته ورسېږي د الله دپاره دا دومره مخکې ولګي چې هر ملګري ته یو ځل دا پیغام ورسېږي ما چې کوم انعام مقرر کړی او ما چې کوم انعام ویلی چونکې هغه ملګري دومره زیات دي چې هر ملګري 10 روپۍ ورکوي نو هغې ته رسېدل ګران دي. نو هغې نه به دا ښایي چې ستاسو د ټولو په خوښه باندې ستاسو په مشوره او ستاسو په رضا باندې کو تاسو را سره پې راضي په دې کار باندې 5000 روپۍ هم غټ شی دی وړوکی شی نه دی ښه. زه چې 5000 روپۍ انعام ورکوم نو دا زما احسان ومنئ. دا زه په دې خاطر باندې وایم چې زمونږ د دې ملګرو د عبادت سره شوق پیدا شي، د جمعه سره شوق پیدا شي. زه دې دپاره نه وایم چې ګنې خلک د ریا شروع کړي او خلک د ځان وښیي، نه موږ د چا عملونه نه بربادو. صرف په دې بنیاد باندې مې ویلي دي چې د خلکو د عبادت او د قرآن د ختم سره او د قرآن د تلاوت سره شوق او جذبه پیدا شي. دا اوس اعتکاف را روان دی که نه چې کوم ملګري اعتکاف ته کینی نو که چا اوس 4 ختمونه کړي اعتکاف ته چې کیناستو 27 رمضان پورې خامخا دا حساب برابرولی شي. هر یو ملګری خواري وکوي که چا تر اوسه پورې نه دی کړي دې نه بعد عزم وکړي چې انشاءالله کوم به 5000 کمې روپۍ نه دي ګوره ښه 15000 روپۍ د دې غون کلي د وړاندې به انشاءالله انعام تقسیمیږي. په هغې کې به دوکه نه وي، په هغې کې به غدر نه وي. دا باباګان دا مشران دا هلکان دا غون به د هغې خبرې ګواهي ستاسو د وړاندې آن د ریکارډ به هر څه کېږي په دې موبایل کې چې د چا نوم راووتو په کوم ځای کې حقه سړی دی کو نږدې ورا به شي خپل انعام به والي او که چېرته لرې موږ له به د خپل ایزي پیسې اکاونټ راولېږي هغه 5000 روپۍ به انشاءالله هغې ته په ایزي پیسه باندې لیږو انشاءالله.